دا د اوسنۍ زمانې اولاد دی دا یې پړي نیولي یو ځای په خړ ناست دی الله د داسې اولاده مو ساتئ راځي تاسو پکې نه زه به پړي ونیسم خلا ټیک ته ونیسه بچي ځه بچي ځه په مزه ځه دا وګوره دومره ظالم پلار دی په خپله په خر ناست دی او زوی پیاده روان دی مړه نو څه به درته ووایم نو نو وروره ستا خبره خو صحیح ده کور میرات یا خو ډبل سواري بنده ده که نه خو ځه بچي بس روخېږه راځه روخېږه وی ته وګورې دوه کسان به بې زبانه خر باندې سواره دي کوشش مړه الله نه ویریږي ویم زویه دا د پاکستان عوام دي والله خو ډېرې په یو دوه کې پرېږدي راکوشه تې داسې کار مه کړو چې دا خر به داسې پرېږدو او موږ به ترنه داسې ځو پرېږده خدای دې بېخه بنیاد وباسي ملک صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام بچے څنګه دې جوړ خیر دی ملک صاحب کېنه حاجی مهرباني الله دې عزت وکړه ملک صاحب خیر دی جی بس دې باره کې رالم کارونه ډېر زیات ولاړ دي او بې روزګار یم یو وړوکی ماشوم زوی مې دی او نور مې سشته نه ما یو خو تاسو سره کار روزګار چې مال راکړي ټیک شو ډېره ښه ده دا چل دی چې زما هو ټول نوکران برابر دي ښه جي ټیک شو ښه باقي پاتې د سپي د جرمن نه مې راوستي دي که د دې حفاظت او د دې لمبۍ صفۍ موبۍ کولی شي د سپو او ملک صاحب ولې نشم کولی بس ډېره ښه ده ستا نوکري بس ما سره شوه الله دې عزت وکړه اوس یې دا لامبو مخه خو دا پکول او دا سپوټي په ما ډېر ګران دي بس دا دې ورغلم پې اوس پیدا داسې ټیټ ولامبو کېده ماشاءالله غون شوي دي ښه نه کومه کنټوش مې وکړو نو ډایرکټ افسه امبولانس رالیږي دا تل اخر کلیوال خو غون مونږه بوځي اول ته م وجنې پې مخکې به جومات کې هغه بوډاګانو ټوخي کوله اوس هغه هم بند کړي دي ماشاءالله به چې دا شی راغلی غون ټوخیانو والې بند کړل یرکه د خدای مسلمانه دا خو د تیارې غلې شله پتې دا خو والله چې باغ دی خو ما شکمار پکې اختري داسې کار کوم که نه د شا طرف نه والله راتاوېږم مې لکه د خدای مسلمانه دې کې خو د مال غون شین دی هلکه دې طرف ته پکې ګزاره کېږي یار راشو کومه مالک رمانه را نشي نور په لاره خورمه د باغ نه رالم دا خولې مې ډېره پیکه شوې ده د لوکاټ د نه په بلا بچو دا کوم ځای نه دا بلا تا ته پته لګي
حکومت اعلان کړی دی څه اعلان یې کړی دی؟ وی دوه کسان باندې کېنه وی ځان نه به کېنه خدایه پاکه دا څه په بلا واوړېدو. مې مړه ده په کومه باندې روزي یو خدای شته چې ما غیر نه کړې که نه نو زه به سره جب خان د سپو غول یم وګورې که غلي بچ شو که نه یلکه د خدای مسلمانه دا خو ساده ګل دی او پردي غنم یې تبو برباد کړ سانټې مانټې پکې اړي ورګه چې ورشم څه چل دی یا ګیر مې که اخره کې مې ګیر کړل هغه ما مړه ده یلکه ساده ګله ولې دا خو تا مړز ګیر کو نو ولې تا ته بېشه ښکاري څه مړه د خدای مسلمانه ته په دې څه کې دا مال راکړه دې سر ته دې ګوره مړه ده څوک چاله ورکوي څه ظالمه پوره 100 روپۍ درله در کوم 100 روپۍ سل نه که نه که 1000 روپۍ راکړې که نه دا مړه نه در کوم دا خو موس ونیو نو دغه ځای کې خو ته بېوقوفه انسان یې که نه ولې ظالمانه زمونږ مشران وایي دنیا کې په درې شیزونو اعتبار نه کوي کم کم دته دا پته مې لګي چې کم کم یو په ښځه بل په وسله او یو په مړه مړه زم پکې دی او که نه نو ما ته خو دا چا نه ویلي نو ما درته اوس ونه وی نو څه وکړم پرې کړم پرکه په دې څه کې پرکه نو زه بس پرې مې کړم ته وایې نو پرکه بچې لاړې ما له خو درانه کړو ستا هم په قسمت کې نشته خو دا د کار کومه که نه تا خو پکې ښځه وسله م یاده کړه هغه وسله به م وغورځوم ښځه م غونډې پرېږدم شابه ځه نو ساده ګل دی خو نه دی ساده ګله چېرته تللی وې بازار ته تللی وم دا مې راوړه خلک چې پکې دغه کوي پیمپرو پیمپرو نو په دې څه کې مړه چې کله نه حکومت اعلان کړی د کور نه بهر نه روزم زه خو نه روزم زمونږ کور کې هغه دغه نشته هغه خلک چې پکې میټیازې کوي که نه غسلخانه نو هغه پکې نشته نو ما به ډېر راټینګ کړی خو چې راټینګ نه شو چې غر شو پرتوک مې لړلې اوس مې دا راوړل خدای دې دې خوبه ده ته خو ډاډه کړه تا ته غوسه نه وي یو ما ته غوسه نه وي خو وایرس وي راغلي دی او چهرې ته راورسېدل او دا ته پته نه وي که نه وایي آرمي پولیس یې مو غورځول یاره که ته خدای مسلمانه دا دې څه وویل او که نه ولې قسم په خدای که نه زه د پاکستان د پوځ او د آرمي او د پولیس نه دومره یارېږم که نه دومره ته یارېږم چې څه ښه دی نشته نو چې ونه یارېدل نو غوږونه خو دې لیدلي دي که چې په خلکو یې نیولي دي یاره بس دا خبرې ما ته نورې مه کوه او ته ښه ډاډه ګرځه تا ته غوسه نه وي ظالمه چېرته دې په چوک کې م ګرځه د مردو په چوک کې م ګرځه تا ته څوک څه وایي ما ته غوسه نه وي هغوی سره کوټه کې ما لیدلي زه لاړم خر کېږه ځه به ځه یو جواب وکړو یارو مې دا ور دې پسه وپات شو دا چې پاکستان کې وبا راغلی ده نو 3 کسان یې والیو هغه 3 کسانو کې د ما ورور مو هغه ته 12 بجې وفات شو الله دې وبخي دوا به ورته رجمې وکړو لکه فردوس تاسو خبر خو نه کنه وایه که نه یاره د څه نه هغه 3 کسان کوم چې هغه مرض کې مبتلا وو ها پرون پکې 12 بجې مړ شو فرحات پکې نن مړ شو 12 بجې دا څه وی یاره او استاد یو پرون مړ دی 12 بجې او یو نن مړ یو نن مړ شو هلکه فرحات خو ډېر ښه هلک و یار او زمونږ ګاونډي مو یار دا خو د هلک کار کوو د یو څو کریټونه ډکوو او ورځو جنازې له صحیح دی بالکل صحیح ده وربه شو صحیح ده لکه زه منډېرې جوړو کړي دی علاج ته نه کوي په دې دا کور مې راکړې نیمه ګنټه ماته هم پاتې ده